تاسو به لیدلي چې خلک په ځان پیریان راولي. دا پیریان رښتیا او که دروغ دا به نن زه تاسو ته د قرآن په رڼا کې د حدیث په رڼا کې او بیا وروستو به ساینس ته هم ځو چې ساینس دې باره کې څه وایي. اول نه به وایو چې قرآن څه وایي، بیا به وایو چې حدیث شریف څه وایي، او بیا به د علما رایو پکې هم ګورو چې علما څه وایي دې باره کې. صحیح ده. ټول د ډیپلی ځمه نن داسې جوور ځمه جوور یې ته ایکسپلین کومه چې دا رښتیا دي او که نه دروغ دي، او که دا بیماریانې نو بیا بیماریانې څه دي او دا بیماریانې ولې راځي دا به ته زه ایکسپلین کوم. صحیح ده. ګوره اول نه ټول اول واوره قرآن مجید څه وایي. قرآن مجید کې یو صورت داسې دی چې هغه په جناتو باره کې دی. یعنې قرآن مجید کې یو صورت داسې نازل شوی دی چې هغه صرف د جناتو باره کې دی، یعنې په جناتو باندې یو صورت نازل شوی دی. د دغه صورت نه علاوه نور آیتونه هم داسې دي چې هغه جناتو باره کې دي. نو په جناتو باندې ایمان ساتل دا زموږ د ایمان حصه ده چې جنات شته. صحیح ده. دا نه چې په انسان کې ننوځي، چې جنات شته. دا د بعد کې وایم چې په انسان کې ننوځي او که نه ننوځي دا به درته وروسته وایم. دا آیات مې ته لیکلی دی. خو اول نه په جناتو باندې ایمان ساتل چې جنات شته. که څوک وایي جنات نشته نو دی مسلمان نه دی. هغه ځکه چې قرآن مجید موږ ته وایي چې جنات شته. صحیح ده. چې قرآن مجید که موږ وکړو نو هغه زموږ دپاره فرض دی، هغه منل زموږ دپاره فرض دی. صحیح ده. او که چېرې دا یو سړی نه مني نو هغه بیا مسلمان نه دی. اوس راځو د آیات شریف ته. دا مې درته دغه آیات شریف ترجمه لیکله، دا د سورة البقره. جو لوگ سود کاتے ہیں، د دې ترجمه دا ده کم خلک چې سود خوري سوده هغه به د قیامت په ورځ د داسې سړي په شکل کې راځي، یعنې د داسې سړي په شکل کې وپاسي کم سړی چې شیطان ټچ کړی او هغه عقل کار پرېښلی. صحیح ده. هغه کم دماغ چې د کار پرېښلی هغه پاګلی هغه لیونی د داسې سړي په شکل کې به راځي. نو دلته دا مطلب سالي اولنی نمبر فرقه چې کوم د علماو اولنی نمبر فرقه اول نه ته د هغې ایکسپلینیشن کومه، پسې به دویمې نمبر ته راځو چې دویمې څه مطلب دی، او د دې نه پس به بیا پاخو ځو چې پاخو بیا کوم مطلبونه یې. ګوره شیطان دلته چې راغلی شیطان څه دا جین شیطان جینو په دې آیات شریف کې راغلی کم چې شیطان ټچ کړي او د هغو عقل کار پرېښلی هغه لیوني شي. صحیح ده. د دې اولنی نمبر کومه فرقه چې د علماو هغه دې نه څه مطلب علي، هغه ته دا مطلب علي. ګوره شیطان چې دا جینو دا ته ایکسپلین کومه. ګوره جنات چې دا درې ګروپونه یي. اولنی نمبر چې کوم دی هغه مسلمانان یعنې په الله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایمان لري هغه مسلمانان. نمبر دو هغه کافر او شیطان په دې کې راته شیطان په دې کې راځي. صحیح ده. په دقه کې شیطان راځي. او نمبر 3 هغه اهل کتابي یعنی یهود او نصواره چې کوم دي هغه کې راځي. یعنی دا درې ګروپونه چې دا د جناتو دي. صحیح ده. او شیطان چې کوم دی دا هم جینو په دې کې راځي. نو دلته شیطان د وجې نه یو سړی پاگل شو. اولنی نمبر علما چې کوم دي وایي د شیطان د وجې نه چې سړی پاگل شي دا هغه سړي په شکل کې وباسي. نو د دې مطلب دا شو د جنات چې کوم دي شیطان هم جنو، نو د جناتو د وجې نه هم سړي ته مرضونه لګېدی شي، د جناتو د وجې نه هم سړی پاگل کېدی شي. صحیح ده. اولنی نمبر فرقه چې د علماو چې ده هغه دا وایي. او ګوره بل د حدیث شریف دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، هغه فرمایي شیطان چې کوم دی دا ستاسو د وینې په رګونو کې ګرځي. نو دغه ځینې مطلب رالي چې شیطان چې کوم دی دا هم جن دی که نه دغه شانې دا نور کوم جنات چې دا هم په انسان کې تللی شي. اوس ګوره د علماو د دویم نمبر فرقې ته راځو. دیو دې نه څه مطلب علي. ګوره دیو د دې نه دا مطلب علي چې دلته خبره د څه روانه ده، خبره د سود روانه ده. سود نو دلته د شیطان د جناتو د عقیدې نه ده روانه چې جنات په انسان کې تللی شي که نه شي تللی. دا دویم نمبر فرقه چې ده دوی چې دا مطلب علي چې دلته خبره د سود روانه ده. او دا چې کوم د جیس پکې راغسین کوه په عربۍ کې راغلی کما، هغه آیات شریف کې به تاسو وګورئ هغې کې کما راغلی کما. وایي دا چې کوم دی د تشبیح دپاره راځي. تشبیح لکه زه دا ته وایم که نه احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد شیر جیسا بہادر ہے. و هغه شیر نه دی، هغه څه منظری نه دی، خو د منظري په شان بهادر دی. د دې مطلب څه شو چې هغه شیر دی؟ نه هغه شان بهادر دی. دلته هم دا راغستې ده چې کم خلک سود نه خوري. صحیح ده. نو هغو چې کم خلک سود خوري هغه به د قیامت په ورځ د داسې سړي په شکل کې باسي کم چې شیطان ټچ کړي. او د دې خو داسې کوه چې کم چې د شیطان د وجې نه پاگل شوي. دلته دا پوه کړو په دې کې تشبیح راغله. اوس دې خو دې سره به څه کوې دا راته هم ایکسپلین کوم. هغو دا څه وایي؟ هغه وایي د دویم نمبر فرقه چې کوم ده دا علما فرمایي چې ګوره په عربو کې دغه وخت کې مرضونه مشهور وو لکه مرګي شو. مرګي به راته زه دې خو ووایم اپیلیپسي چې درته وایي که نه مرګي.
په هغې کې به سړي باندې جټکې راځي یا داسې نور مرضونه لوشي مرضونه دي هغه به راته دې خو اکسپلین کوم په اخر کې د هغه اکسپلین کوم چې دغه کې چل کېږي دغه څنګه لګي او ولې لګي لکه دا به راته ووایم اولنۍ مېرګي څنګه وه په دې کې سړي باندې جټکې راځي په عربو کې چې دا مرض راغی دا مرض مېرګي چې څه ته وایي نو هغه به وي په ده کې شیطان ننوتی دی صحیح ده شیطان پکې ننوتی دی شیطان نو دا جټکې ورکوي د شیطان د وجې نه دا مرضونه راځي د 2 نمبر فرقه چې کوم ده دا وایي چې په عربو کې په دغه وخت کې کله چې دا آیات نازلېده په دغه وخت کې په عربو کې دا مرضونه مشهور وو لکه مېرګي شو نو لکه جټکه به چې په سړي راغله نو عربو به وایي چې ده کې شیطان ننوتی دی په دغه وخت کې به دا خبرې کولې ده کې جنات ننوتي دي مېرګي خو دا دغه مرض نه دی جناتو نه دی دا وروسته اکسپلین کوم درته جناتو مرض نه دی وری دا بیماري ده په دوایي باندې ښه کېږي او کوم شی چې په دوایي ښه کېږي هغه د پیریانو مرض نه صحیح ده دا درته وروسته وایم نو دا علما دا وایي چې دا کومه مېرګي بیماري چې دا په دغه وخت کې مشهوره وه په عربو کې به دې خلکو وي چې لکه د عربو خبره و ځان ایکسپریمنټ وغیره چې چل نه و کړی خو ځانه به یې وي چې په ده کې شیطان ننوتی دی صحیح ده نو په دې آیات کې الله پاک د دغه خلکو دغه عربیانو سره د دیو په ژبه کې خبرې کوي دیو وي چې په دیو کې دنده شیطان ننوتی دی الله پاک ورته مثال ورکړو چې تاسو د کم شیطان خبر کوئ په کم کې شیطان ننوتی دی که چېرې تاسو سود خورئ سوده نو تاسو به د قیامت پر ورځ دقه شانې پاسئ لکه څنګه چې دا مېرګو والا دی لکه څنګه چې دغه شیطان والا دی په چا کې چې شیطان ننوتی دی کوم چې شیطان ټچ کړی تاسو به دقه شانې پاسئ دیو سره د دوی په ژبه کې الله پاک خبرې کولې لکه موږ سره هم زموږ په ژبه کې کوي که نه الله پاک وایي چې په قرآن مجید کې فرمایي داسې فرمایي چې نور پناه شو صحیح ده نور راوخوته دا نور راخیږي او پناه کېږي نه اصل کې بلکې دا داسې کار کېږي چې دا ځمکه چې کم ده دا نور نه ګیر چاپېره تاویږي کم طرف چې نور ته مخامخ راځي د نور رڼا ته مخامخ راځي په هغه ځای باندې د نور رڼا لګي نو هغلته نور راخیږي صحیح ده د دغه شانې خو الله پاک موږ سره زموږ په ژبه کې خبرې کوي چې دا کم عام خلک چې دي خو په دې پنیا باندې نه پوهېږي که نه چې نور څنګه تاویږي دا نور نه تاویږي سپوږمۍ څنګه تاویږي او د ځمکه څنګه تاویږي او په دې باندې دوی نه پوهېږي نو الله پاک دیو سره د دیو په ژبه کې خبرې کوي دلته دا 2 نمبر فرقه چې کوم ده دیو هم دا فرمایي دا وایي چې دلته الله پاک دیو سره د دیو په ژبه کې خبرې کولې صحیح ده او دا اوس چې شی دا کم تاسو ته د پیریان او جنات وایي دا دیو څه وایي دا کم 2 فرقه چې دیو څه وایي دې باره کې دیو د دې باره کې دا فرمایي دا وایي چې دا کم جنات او تاسو ته جنات وایي چې سړي کې جنات ونوتي دي دا سایکالوجیکل بیماریانې دي دا نفسیاتي بیماریانې د دماغو بیماریانې دي هغه بیماریانې څه دي اوس ته د هغې اکسپلین کوم خو اوس راځو دا راته وایم چې ساینس چې دی ساینس دا جنات مني او که نه مني دې نه پسې بیا هغه بیماریانو ته ځو صحیح ده ساینس د جناتو باره کې څه وایي داسې واضح دلیل نشته ساینس نه مني جنات صحیح ده ساینس هغه شی مني چې هغه ابزرویشن نه تېروتی ابزرویشن مطلب چې هغه په غور سره لیدلی چې دا خو جن شته نو جن به اوس څوک ویني مایکروسکوپ کې هم هغه نه ښکاري هغه پسې په ټیلیسکوپ کې هم نه ښکاري په ډیش کې پسې کوي خو هغه نه ښکاري مطلب نو ساینس یې نه مني په هغه باندې ایکسپریمنټ هم نه کېږي چې ایکسپریمنټ مې نه کېږي نو ساینس یې نه مني صحیح ده تر اوسه پورې نه مني خو د ساینس یوه تیوري ده هغې ته ویل کېږي سټینګ هغې ته ویل کېږي سټرنګ تیوري سټرنګ تیوري نوم درته کوم ځای کې ولیکمه دا به درته دلته ولیکو څنګه کوه سټرنګ تیوري دا تیوري موږ ته څه وایي دا تیوري خو اکسپینډ تیوري غټه تیوري ده خو زمونږ کم چې سره چې کار دی نن چې زمونږ سره ټاپک دی هغه باندې تېروالو څنګه کوه دا تیوري موږ ته وایي چې 11 طرفونه دي دا کومه سټرنګ تیوري چې دا موږ ته وایي چې 11 طرفونه یې ټول او موږ په خپله زندګۍ کې څو طرفونه لیدلی شو موږ 3 طرفونه لیدلی شو څنګه کوه یو بره یو کته دا شو یو طرف یو شو اخوا یو دېخوا دا شو 2 طرفونه یو ورته یو وروسته دا شو 3 طرفونه دې نه علاوه طرفونه ښکاري نه ښکاري که نه نو دغه شانې دا سټرنګ تیوري موږ ته وایي چې 11 طرفونه دي اوس به 11 ته کوم ځای نه راوړي کاکا دا ساینس وایي دا ساینس چې کوم دی دا سټرنګ تیوري وایي چې دلته یو ساینټسټ ناست و که نه هغه وایي چې ما سره دلته څنګ کې اوس یو غټه دنیا بل هم کېدلی شي صحیح ده زموږ د دنیا چې 3 طرفونه نه جوړه 3 طرفونه او دلته 11 طرفونه دي نو نه چې کوم شو دا 3 چنده شو نه چې کوم شو او دا 4 چنده یعنی دا دنیا چې کوم ده د دې نه غټې دنیاګانې دلته نور هم کېدای شي ستا په اخوا دېخوا دلته نور طرفونه هم کېدای شي او څه پته چې په هغې کې جنات اوسېږي هغې کې داسې شیان اوسېږي چې هغه موږ ته نه ښکاري موږ ته خو هغه طرف نه ښکاري که نه او الله پاک په قرآن مجید کې هم وایي چې جنات د هغه طرف نه کتلی شي د کم طرف نه چې ته نه شي کتلی صحیح ده په دې کې یو طرف دغه هم اخلي چې ورته وایي ټایم پکې یو طرف اخلي چې په دې کې 4 طرف چې کوم دی دا ټایم دی هغه جدا ایکسپلین کو بله تیوري به دا تیوري چې کوم ده دا به ډیټیل سره ایکسپلین کو صحیح ده اوس راځو هغه بیماریانو طرف ته دا در روانو ما او بیماریان دلته ډسکس کوو صبر وکړه چې بیماریانې څه دي که چېرته دا 2 فرقه صحیح که نه او دوی وایي چې بیماریانې دي سایکالوجیکل بیماری دماغ بیماریانې دي نو هغه بیماریانې دي کومې بیماریانې یادوي هغه کومې بیماریانې دي
ګوره په هغې کې اولنی چې کوم راځي هغه د اپیلیپسي پښتو کې چې موږ ته ورته میرګي ویو په دې کې په خلکو باندې جټکې راځي او داسې غلط حرکتونه وایي کله لتې وایي کله خپله ژبه چې هغې نه وینې را روانې په خوله باندې وینې را روانې کوشش کوئ که نه چې کله دا میرګي په چا راشي نو بیا هغه له په خوله کې نه خپلې ګوتې ورکوئ نه ورله څه چمچ ورکوئ نه ورله چېرته چوړکۍ وغیره داسې څیز په ټایم کې خپل غاښونه سم جوختئ او په خوله کې ولا هېڅ شی هم مه ورکوئ دغه ټایم کې د غاښونه خپل سم جوختئ او دا ژبه چې کوم ده کوشش کوئ چې دا سیټ ته کښې خپله صحیح ده دې اپیلیپسي دې میرګو کې چل کېږي د باندې جټکې راځي زورورې او دا ولې راځي دا ځکه راځي ګوره زموږ د دماغو ته دې باډۍ نه مسج ځي که نه اوس دغه نه غنه مې ویل ده نو زما د سترګو نه مسج لاړ شي دماغو ته چې غنه ده په دغه طرف باندې مه ځه بل طرف ته زه روان یم دلته مې لاس دی بل شي سره ولګېده نو دې طرف نه به مسج را روان شي دماغو ته به لاړ شي صحیح ده دا په یو بیلنس کې ځي په خاص یو سیکوینس کې ځي فار ایگزامپل ما هلته غنې ویل دا مسج به راشي اول بیا دلته بل کار دی دا مسج دا به یو خاص ترتیب کې راځي دا مسج څنګه کوه یو نیورون مې داسې یو مسج راځي بل مې داسې بل په یو خاص ترتیب کې به دا مسج را رواني چې دا ترتیب ګډوډ شو دا مسجونه داسې روان شي څنګه کوه خاص پته پکې نه لګي دا کوم یو مسج را روان دی څه شی دی او څه شی دا سړی جټکه ووایي ډایرکټ صحیح ده دا میسج ګډوډ شي د دې څه وجې کېدای شي په دې اپیلیپسي باندې به جدا لیکچر بیا والو صحیح ده دې پسې چې کومه بیماري ده ښه ګوره دویم نمبر چې کومه بیماري ده هغه د ډپریشن ډپریشن مطلب زیات سوچونه کول یو خبرې باره کې ته زیات سوچ کې ځان نه سم لیونی پیسې جوړ کړی دی صحیح ده یو خو داسې سوچ که نه چې یو څو ټایم دپاره یو څو ګنټو دپاره سوچ وکړي خو دا ډپریشن دا مریض چې کوم وي ته داسې سوچونه کوي او په دغه سوچونو کې د باندې داسې لیونۍ دورې راځي دغه آخري سټیج کې کوم لیونۍ دورې چې راځي دغې ته هم ځینې خلک څه وایي دا ورته دا پیریان ورته وایي صحیح ده او دا ډپریشن کوم مریض چې دی دوی غلط حرکتونه هم کوي ګډوډ حرکتونه پکې هم شروع کړي بیا هم خلک وایي د باندې دغه پیریانو اثر دی صحیح ده پیریانو ته تللي بیا به ملاګانو باندې ګرځي هغې باندې به جدا لیکچر وارو صحیح ده اوس څنګه کوه دا 3 نمبر چې کوم دی هغه د شایزوپرینیا دا شایزوپرینیا چې کوم دی دا ضرور واورئ ښه څنګه کوه په دې کې چل کېږي په دې کې هیلوسینیشن کېږي هلوسینیشن مطلب چې یو شیز به یي نه خو دې ته به ښکاري دا کم مریض شي د دې شایزوپرینیا کم مریض شي یو شیز به یي نه خو ده ته به ښکاري چې پلانکي څه شیشه شته دغلته چې شی دی یو اواز به یي نه دی به درته وایي هغه پلانکي اواز نه کوي دا خو هغه پلانکي اوازونه کوو او کله پکې اواز هم کړي ها هلکه څه وایې داسې اواز به پکې هم وکړي او کله خو به داسې ټوپ کړي چې دغه شیشه را روان دی هلکه شیشه راغی ښه او کله چې په تیاره کې روانې شاته به داسې ګوري چې ما پسې خو شیشی دی شیشی را پسې را روان دی ښه هلکه په ملا یې ووالمه دا به تاسو ته وایي صحیح ده دا کوم د شایزوپرینیا کوم د مریض چې هلوسینیشن تاسو پوه شئ هلوسینیشن دې ته وایي که نه چې یو اواز به یي نه خو ده ته به لګي چې اواز دی د ده ګیر چاپېر به څوک نه وي خو ده ته به لګي چې څوک خو شته دغسې کې څوک دی ښه هغه څوک راغی دا به ورته لګي دې ته هلوسینیشن وایي او نمبر 4 چې کوم دی هغه په دې علاقو کې ډېر راځي هغه دی پایرومینیا کې دا چل کېږي چې اور لګوله چا کور ته اور لګول د چا ګري ته اور لګول یا بل ځای کې اور لګول چې کوم دي دا به دله مزه ورکوي او بیا به دې ځان داسې غایبوي داسې ټریکونه به یې درسره ده ته به بیا پته هم نه لګي د خلکو ته پته هم نه لګي چې دا اور چا ولګو دوی به پیریانو باندې ایسته چل کي چې پیریانو لګول نه مړه چې کوم شي ثبوت نه کنه د خلکو سره او کوم شي داسې ونی چې لکه کنفیوزیبل کوم شي چې ایکسپلینیبل نه کنه دوی ایکسپلین کولی نه شي دوی ورته به پیریانو باندې وولي دا خو پیریانو ماګانو کړی دی مانه دا اور پیریانو لګول دی دا روانه پیریانو کړی دی دوی دا ټول پیریانو باندې وولي صحیح ده او دا پایرومینیا کوم مریض چې دی ده ته اور لګول شو ته اور لګول دله مزه ورکوي دی چې دغه شي ته اور لګوم دغه شي ته ولګوم او بیا ځان غایبول دا د چې شي هم نه مړه خو دا اور لګول دله مزه ورکوي دې ته ویل کېږي پایرومینیا په دې کې که ستاسو څه قسمه سوال په دې ټاپک کې څه قسمه سوال د هغې زه به کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم او زمونږ کوم علما چې دي کم عالمان چې دي هغه به هم کمنټونه ګوري هغه به هم تاسو ته جواب درکوي تاسو څه قسمه سوال کولی شئ